ته د پرمو تاسو پرون کار کړی و کنه اوس یو سیټینګ یې هغې دا دی چې دلته موږ تاسو باید ډیزاین لاین او اگزیسټینګ تفاوت ولري الیویشن اوس 650 تفاوت نه لري کنه او هم دلته مثلا دا دی او یا په دوی کې کریټ کړی دلته رایټ کلیک وکړه پراپرټیز ته ورشه پراپرټیز کې اول ورټیکل وګوره ورټیکل دلته راشه دلته اگزیسټینګ دی کنه دا باید موږ تاسو ډیزاین لاین وي د ډیزاین لاین په نامه باندې دا اوکې که اتومات به دلته ډیزاین لاین تشریحات راشي دن اول مایل دی ټول څو دی 150.12 خو دلته یو مایل هم شته دی که نه 0.3 که ته وغواړې چې د مایل هم ورسره وي اوس مثلا دا شغا ده قرب طول د قرب طول 211 خو زه ته هم چې نه دلته شته که ال مساوي کیږي یا آر شغا طول دلته به انتخاب کوئ رایټ کلیک پراپرټیز ته راشئ ورټیکل جیومتري انتخاب کوئ پراپرټیز یو کریسټ کرب دی یو سک محدب مقرر اول څه کریسټ ته په دې باندې رایټ کلیک دا لینت خراغلی دی کنه خو په کټ ال نشته چې ال ورته ال مساوي کیږي ال دا کلیک وکړئ انټر اور مساوي کیږي په شا چیرې ده اور نشته دلته موږ تاسو کوالیو لرو که نه کا مساوي کیږي اور یې شا یې شته ده کوالیو اډ اوکې په څه کار کې دیم رایټ کلیک دلته ولیکه ال دلته ولیکه انټر کا مساوي کیږي د ده کوالیو اوکې او اوکې دلته اوس راځي علم راځي او د کوالیو قیمت هم ده بل دغه ځای ته وي یو اپ هیل او ډاون هیل اپ هیل چې پورته خیږي دا معنی دی ډاون هیل چې ښکته ځي که نه په دې ساحه کې موږ تاسو اپ پورته دغه دي ډاون چې منفي وي موږ ته د روي کومنټونه کې وي په کومنټ کې راته وایي چې اپ هیل او ډاون هیل په دغه ځای کې تاسو مایلان وښایي ولې نه دی ښودلی جي یک جي دو نو بیا موږ دا ایډیټ کوو دلته راځو رایټ کلیک مثلا دلته وي مایل ولې نشته دی نو دلته څومره په ورټیکل کې ډبل کلیک دالې راشه دغه دوه هم تغییر کړل اپ هیل او ډاون هیل یې پات اپ هیل دا انتخاب که راشه دلته دا انتخاب که وګوره ټول خرغلی دی که نه هوریزونټل لین ولې فقط تاسو ورسمسته کړئ چې ال مساوي شي دله دلته انټر ووایه دلته راشه بل څه دی ګریډ دی که نه تانجانت ګریډ دلته که یو عدد ورته لیکې چې جی مساوي کیږي جی یک مساوي کیږي اول ګریډ اپ هیل او دا ورته تانجانت دا ورته اټ که دا دغه ټول کاپي کې کنټرول سی اوکې او دا هم اوکې دلته راشئ تانجانت او دلته راشئ په دوی کې کنټرول وي کې که اډ نه کړم بس هماغه شی درته دا فقط څنګه کې جي دوه کې لینت خو هماغه لینت دی که نه اوکې اوکې دا هم اوکې هم به ټول راشي هم به څه شی وي ورسره مایل دی ال دره دی او تانجانت دی 0.3 فیصده دلته به مې وي تا ډول نه منفی نه تو اتومات منفی میگیره اینجا خب منفی است سیست باز در داون هیل باشیم خدا باز ساحت که داون هیل باشه اینجا میگه منفی اتومات میگیره دوم دا خبر دا چې تاسو دا مساوي دي کنه څنګه تغییرولای شئ دا زیاتره وخت دا مشکل دی باید دا واخله پراپرټیز ته ورشم یو پروفایل دوا پروفایل په دوه پروفایلو کې اگزیسټینګ انتخاب نه زه ته هم چې په دوم پروفایل کې موږ تاسو ته ډیزاین لاین وښایم په اول کې
existing په دوم کې design line متوقع. اوکی باز اینجا مشکل فرق نداره. خب فقط مشکل چیه که اینجا شما نوشته کردی که فینش باز دیزاین لاین در فینش می اینجا باز اینی را تغییر که اینجا فینش که این اگزیستینگ پوشوی مشکل نلری. اولی مشکل نشته در اولش 650 650 81 کفتانه مفهومی پوشوی انشالله. نتاس کوالا شی چی در همچنین که ورطه تغییر کارت فیل هم تفاوت مثلا بیا نه کارت دیتا فیل دیتا نه چون کجاست فیل دیتا داده فیل او کارت دالتا ورطه ارت کرده کارت دیتا داده گاپش صفر کن. اوکی دالتا یو غیر راضی دا اوس داسې که دا انتخاب که پراپرټیز دا انتخاب که دا لواشه په دو کې میجر سټیشن مینر سټیشن دا انکریمنټل سټیشن میجر سټیشن ګوره پروفایل الیویشن ماینس پروفایل 2 پروفایل 1 منفی پروفایل 2 د اول نه دوه منفي یا پروفایل 2 منفي پروفایل 1 یعنی دا تاسو ورته کوم یو چې هغه هغه انتخاب کړی تاسو دوی کولای شئ چې دا ورته مشخص کړئ چې کوم نه کوم منفي شي کنه. نو کته د اگزیستینګ نه ډیزاین منفي کوي خو دا ته پروفایل 1 منفي پروفایل 2 کله ډیزاین اگزیستینګ منفي کوي بیا پروفایل 2 منفي پروفایل 1 نو دا اشاره ورته کوي شي. او دلته یو بل شی دی چې د دوی هغه نه دی راغلی لکه دلته تاسو هغه وګورئ دا بوند نه دی راغلی کنه. دا بوند د دغه بوند به وګورئ چې دغه طول یې څو دی. دغه طول دا به انتخاب کوئ پراپرټیز کټ اول د دغه کوم وګورئ دا دی راشه طول یې څو دی دغه به وي دا کوم یو دی چې یې ونه ښوم دغه دی اته دېرش دی که نه. نو د دوم طول واخله د هغو مطابق یې جوړ کړه اته دېرش ارتفاع 12 نصف پرې نصف ده. اوکې 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 ښه ډسپلی مې آن نه کړی که نه. اوس رایټ کلیک پراپرټیز جدول بیا هم رانغله که نه یا به هغه خواته وي نه هغه خواته خو نشته. بعضې وخت دلته راځي دغه خواته که نه هغه څنګه وي هغه سره چېرته انتخاب شوی وي چې هغه خواته راځي رایټ سایډ کې راځي بعضې وخت که نه. نو دا انتخاب که ډیټا دغه ته لیفت اپ بوند رایټ اپ بوند صحیح دلته ډسپلی ته ورشه دا د بوند ټایټل باکس یې آف دی ټایټل باکس یې آن که حتما به راشي ده پوه شوئ. نو دا د چې کله راوستله اوس د قیمت باید څنګه رانشي نه دی راغلی. رایټ کلیک کړه پراپرټیز دا دی که نه قیمت حتما باید که راشي. دا انتخاب که پروفایل من یوری لري بعض وقت د سمتري هغه شاید تغییر کوي وخت بیا خپل هستني بعض وقت نوي هستني وای نخسته پروفایل 1 50 شپېته 50 70 نه کسی دی تغییر هم دی فرق هم لیدي. رایټ کلیک پروفایل cut major station profile 2 profile 1 خلاري profile 2 elevation man profile 1 elevation بعد روش نو دي سره بیا start کوم fill data start کوم
اوکی بل ډیټا راغله دا ګاپ دغه فاصله ښایي ښه دلته یوه فاصله لري د جدول چې دغه زه صفر کوم چې دلته یو دانه چې دغه فاصله نه ده ګاپ یو جدول نه یوه فاصله لري زه دغه فاصله ته کولی شي ورته صفر کښېنېدو زه راشه پروفایل دا صفر که نه ښه دا کټ ډسپلی دا ورته آن که اوکې او دا ډسپلی بونډ دا ورته 18 که او دا هم ورته څه که 12 ښه دا ولې د هغه یې نه رسي فیل ډیټا پروفایل 2 ماینس پروفایل 1 پروفایل 1 منفي 2 دا صفر دی دا دواړه انتخاب دی که نه دلته په یوه کې باید ډیزاین لاین شي په د بل کې باید ځکه چې دغه منفي کې صفر کېږي که نه دلته دا قیمت هغه دی انتخاب اونجا یک خب قیمت هر دینا حالا در این صفر است نه از خاطر که اینجا برای هر دویشان چیز انتخاب است فیل دیتا نه چیز است existing که منفی کنی خود صفر می آید مفهومی پوش کن انشاءالله تاسو دلته دغه ځای ته فکر وکړئ بعض وخت دو مشکلات شته چې پیښ شي انسان ښه وي چې بیا یو ځای هم کولی شي ښه په یوه هغه کې هم کولی شي چې وښایي کټ او پیل هغه بیا داسې دی ښه پروفایل اوس دلته دی ګوره مثلا صفر صفر وګوره دلته راشه دا منفي دی دا مثبت بیا دو ضرورت نشته چې درته وښایي صحیح شوه ځکه منفي شته ګوره دلته اوس ته وګوره موږ نه پوهېږم چې هغه کوم یو دلته اوس فیل دی په دغه ساحه کې فیل دی چې فیل دی دا لې وګوره دا نه مثبت صحیح شوه او که کاټ دی هغه ټول منفي شوي نو ضرورت یې نشته چې تاسو بله د فیل خانه جوړه کړئ پوه شوئ که انشاءالله کاټ و فیل است خو دا موږ په دفتر کې نه ښایي موږ په هغه کې هلته چې کوو دا نه ورته ښایي نه ښایي ما هغه راپور یې وباسو هغه نه ورته ښایي هغه نه ورته بیخي چې کله سکه ډیټا ورکوو په کې هم نه ورته لیکو هغه هم نه ورکوي شرکت هغه هم نه ورته پوه شوې خو که ښودل هم دا طریقه ده که کوم ځای ضرورت وایي ښودل هم دا طریقه ده په دوخ انشاءالله پوه شوئ مشکل نشته دی د بونډ هغه باندې که هر څه تاسو یو نوی فرق کوئ بیا کولی شئ اوس که چېرته بعضې وخت په دغه هغه نه وي مثلا ګریډ نه وي یا سټیشن دلته وایي که نه ضرورت وي چې دلته سټیشن ګورې دلې بیا راځې دلته درته ګډوډ کړي سټیشن ووایه رایټ کلیک لیبل ایډیټ لیبل ته ورشه میجر سټیشن ورته اټ کړه اوکې یعنې دلته هم ته کولی شي سټیشن چک کړي فقط د چک لپاره بیا چې بیرته پرنټ کوي کولی شي بیرته لرې خب اینجا حتما است یگان وقت تو چک میکنی یک جایی مثلا اونجا در سکشن میکنی که 0/760 سکشن باید پروفایل کمی بالاش اول میای اینجا چک میکنی باز میای اینجا از پیشتان گردوارد میشه اینجا که باشه نیست هر وقت کلمه سیش پس هم دیلیت کن مثلا میای سلیکت رایت کلیک ایدیت لیبل میجر استیشن میتونی از اینجا دا کولای شي ډیلیټ کړي دا کولای شي مثلا دلته لاس ورکړي لاس کولای شي بل یو خام یو مستقامه کوي کارته یې څه اوس کته وغواړي دا پروفایل خو مکمل نه پرینټ کیږي نو دا به ټوټي شي چې لیاوټو ته واچوي سره کوم ته لیاوټو ته چوي د لیاوټو لپاره به راشه لومړی هم ته واش انجینر څه خلاص دا نه ده لپاره مشکله سره کوم څه خلته د کی صحه کې
پس ساحه کې خو د دوی هغه ورکو د دوی سټیک اپ ډیټا لیول کوردینات هغه ورکول کېږي خو د هرې نقطې هغه شته دی سټیک اپ ډیټا ورکول کېږي د دوی هرې نقطې کوردینات ورکول کېږي هغه خپله ګولایي تطبیق کوي او فقهي ګولایي چې څنګه تطبیق کېږي همدغسې د عمودي ګولایانو یې تطبیق کېږي که خو د موږ دلته په سافټویر کې داسې وخت دی چې باید کوالیو کامه نه وي که نه کوالیو ورته کامه نه نیسو کوالیو د کمېدلو مشکل خو دا دی چې ډسټنس کمیږي که نه په د محدبو ګولایانو کې او په دوی کې هغه نظر سپیډ ته چې دی دغه موټر خپله په هغه سپیډ باندې نشي تللی او په ساحه کې د دوی سټیک اپ ډیټا خپلې سرویر یې تطبیق کوي نو هغه سرویر مو هغه دی انجینر صاحب اوس څنګه دا کولی شو پلان پروفایل شي ټو ته واچوو که نه دا خو مکمل پروفایل نشي کولی چې ته مکمل پروفایل پرنټ کړې د دوی دپاره تاسو راشئ جنرال ته په جنرال کې به راشئ پلان پروډکټ اول به وي پریمونه واخلئ وي پریم د صفر نه تاخره به واخلو صحیح شوه نیکسټ دا له اوس یو ټمپلیټ یې تانه غواړي سیوتیجي خپله یو ټمپلیټ لري چې په اسې پر ایو وارکې لري که نه اتري نه لري نشته کې ته څنګه کولی شې خپله اتري وارکه جوړه کړې ښه طریقه یې دا ده چې که دال تر ورسېدئ دا له به ورشئ دغه ته لري ټولې دو ته به ورشئ پلان پروډکشن په دوی کې به وګورئ په پلان اند پروفایل دا خپله ټمپلیټ د سیوتیجي دی دا به واخلئ کاپي به کې صحیح شوه دا به دالې په ډیسکټاپ چیرې واچوئ صحیح شو ټیسټ بل هم پکې شته خپله ټمپلیټ چې ورته جوړ کړي سیوتیجي نه میني نه قبلېږي زیاده ماشین څه مشکلات لري همدغه ټمپلیټ به واخلئ صحیح شوه دا د سیوتیجي ټمپلیټ دی ګوره ایسو اسې پرده یو نسبت څو دی زر دا ډېر مهم ځای دی ښه دو ځای ته فرق وه دا د سیوتیجي وارکې دي وارکه یې اسې پرده که ته وغواړې چې یو اتري وارکه جوړه کړې رایټ کلیک به وکړې اول پیج سیټ اپ منیجر ته به ورشې موډیفای به کړې د دوی دپاره به وارکه تغییر کړې اسې پر نه اتري 400 په 200 ونیوي زموږ وارکه چې ده اتري یو کور به دا وکړې چې دا به اتري کې اجازه ده لومړی به دا وارکه د ازري نوم ولیکه د موږ تاسو اتري وارکه دا ده که نه او اسې پر دا غټه وارکه دا هم چې کله تغییر کړو یو شي ته م فکر وي چې دغه ډیلیټ نه کړې دغه دا د موږ تاسو ریپورټونه دي چې په یوه کې پلان راځي په بل کې پروفایل راځي دا ما ډیلیټ کوئ که کم دا کوچني که اوس ته وایې چې زه دا وارکې ته خپله یو جدول راوړم د شرکت لوګو د شرکت جدول راوړې خپله د دفتر جدول راوړې دا پاک ډیلیټ کوئ یاره دا مې نه دی پکار دا خصوصي دي دا خو دغه دوه شیان به نه ډیلیټ کوئ که ډیلیټ هم کړې به راوړې نور ریپورټونه اوس خپل جدول څنګه راوړې همدلته هم کولی شئ چې ته رسم کړې چې مثلا آر ای سی د ریکټنګل نه شروع وکړې خپله ښه منظم جدول دلته جوړ کړي منظم مثلا ډیزاینر څوک دی د پروژې نوم شی دی دا ټول منظم کې ورسره خو که چېرته ته ولرې لکه ما دلته پوټکیټ کې دا اوس رسم کړی دی دا پوټکیټ کې ما جوړ کړی اوس پوټکیټ کې ډېر اسانه جوړېږي ګوره آر ای سی ریکټنګل دا ورقه واخله 400 په ایکس باندې کامه او 299 په وای دا یوه ورقه مثلا آفسیټ ته واخله د درې دوه په اندازه باندې یو چوکاټ ورته ورکنه چهار اطراف د ورقې لپاره اوټکیټ خو انشاءالله اسانه دی دلته مثلا دا که ته د دوز آفسیټ واخلئ آفسیټ خانه خانه مثلا د درې په اندازه یا د اته په اندازه زه خانه یوه خانه دوې درې څلور نظر د تا کوم شرکت چې کوم جدول لري درته وایي چې مثلا دلته ته څه شی لیکې ګوره مثلا لیکلي دي سروې بای سروې څوک کړی ډیزاین چا کړی دی او چک کړی چا دی او ریویو کړی چا دی او د دو شرکت لوګو ورته راغلی چې شرکت یا د کمپنۍ یا د برنامې یا د وزارت لوګو دلته موجوده وي پروجیکټ نیم چی دی پروجیکټ نمبر دا کولی شي پروجیکټ نمبر کې پروجیکټ آی ډي مثلا پروجیکټ آی ډي دا د پروژې یو آی ډي لري که نه نو ته کولی شي چې د پروژې آی ډي ورته ورکړې ډراونګ ټایټل چی دی کراس سیکشني دي پلان پروفایل دی چی دی سکیل په کوم سکیل دی پرنټ کړه صحیح شوه نو دا رقم جدول دلته پورټکیټ کې خو جوړولی شئ
او دا کسر ول خو ډېر سودا دي کسر ول خو دومره سودا دي په ټکټ ګوره زه دونه درته راوړم یو عکس کوم عکس راوړې دا سوها راوړې که نه دا کولی شي چې په څو طریقو همدغه یې سې هلته پیسټ کړې یا د دونه مساحه خلې داسې که رایټ کلیک ایډیټ کومه ساحه غواړې مثلا دا ساحه غواړم کنټرول زاید سلیکټ دغه ساحه غواړې څه شو دا انتخاب که کنټرول سی اوټوکیټ ته راشه اوټوکیټ کنټرول وی چیرې یږدې مثلا دلته یوه ساحه ده بیا یې غټولی شي د سکیپ پوسټه ده کولی شي څنګه کې غټې کړي یا خپله شرکتونه یوه لوګو لري لوګو راوړي دلته کېږدي پوه شو که انشاءالله نو دا رقم جدول به ته خپله جوړ کړې په اوټوکیټ کې خو انشاءالله جوړولی شي مشکل نشته دی که نه دا جدول دی چې جوړ په دغه دی دا به بلاک کې یو بلاک به څنګه کې بي انټر نوم به ورکړې مثلا د A3 یا مخ بلاک کړی دی سلیکټ آبجکټ کوم آبجکټ دی دا بلاک دی